د خیبر پښتو ادبي جرګې یو مشاعره د اقبال خیبروال په صدارت کې وشوه چې مشر ملمه پکې محمد امین امینو او اعزازي ملمانه پکې امین بادر شینواری، خالد رؤوف او خالد شینواری وو. د نظامت فرایض د حارث شینواری په غاړه وو. د قران پاک تلاوت وسیم اکرم ممتحن وکړو او د تیر غونډې روداد کبیر شینواری وورولو. په دې موقع حارث شینواری خپل غزل تنقید ته وړاندې کړو چې ګټور تنقیدي بحث پرې وشو. په مشاعره کې د ذکر شو خاغلو ترڅنګ پروفیسور ډاکټر تواب شاه مسرور، عاطف پرهر، حضرت الاسلام غرقاب، هاشم اپریدی، محمد نثار افغار او حضرت الله معصوم هم برخه واغسته. په اټوخیلو الیمزو مومندو کې د خدای بخلی ریاض تسنیم رومبي تلین اون منزل شو. د ریاض تسنیم د تلین د منزلو په موقع یو مشاعره را جوړه شو چې پکې ریاض تسنیم ته د سکول طالب علمانو، د سیمې زلمو شاعرانو او د سکول استادانو په منظوم منصور او زبانی انداز ریاض تسنیم ته خپل عقیدت وړاندې کړو. په دې غونډه کې د مشر استاد رحمان ګل شباب نه علاوه د تکل فلاحي تنظیم ممبرانو هم په ګڼ شمیر کې ګډون وکړو. د وحدت پښتو ادبي ټولنې پیښور یو تعزیتي غونډه د مراد علي مراد په صدارت کې وشوه. د نظامت فرایض فیروز خان صادق تر سره کړل او د قران پاک تلاوت یې هم وکړو. په غونډه کې د پښتو، اردو او انکو جبې د نوموړي مشر شاعر او د عروض د ماهر د انکل محمد ریاض دغه سي د نوموړي شاعر او د یو سلسو کتابونو د مصنف، مؤلف او مرتب عمر دراز مروت سے پمړینا. د دینه علاوه د هینکو او د اردو جبې د نوموړي مشر شاعر سجاد بابر سے پمړینا او د نورو ادبي مرحومینو په وفات د جوړ خواشینه سرګندونه وشوه او د ذکر شو لیکوالو مړینه د پښتو جبې او ادب لپاره یو ستر زیان وګرځولو. د شب قدر د فعال ادبي ټولنې قلم کورنۍ دواوا سیمه شو قدر میاشتنې درنه غونډه د معمول مطابق په ټیمه حال شب قدر کې د پښتو ژبې د تکړه شاعر او د قلم کورنۍ د سینیئر نائب صدر روزت الله روزت په مشرۍ کې وشوه. د نظامت فرایض د قلم کورنۍ مشر سکتر نصر من الله عاصم تر سره کړل. په دې موقع د مومند د سیمې تکړه شاعر او صاحب کتاب حاجی حضرت داغ مومن مشر ملمو او د شب قدر د سیمې زلمی شاعر سراج الیمزی اعزازي ملمو. په غونډه کې صدر محفل په خپل خبرو کې وی چې قلم کورنۍ دواوه سیمه شو قدر د پښتو ادب په وده او ترقۍ کې یو تاریخي کردار تر سره کوي. په دې وجه قلم کورنۍ نه یوازې دا چې په خیبر پښتونخوا کې په خو ټکو یادېږي بلکې په ملک دننه او د ملک نه بهر هم په ادبي القو کې په ډېر احترام سره بلل کیږي. صدر مجلس د غونډې په برخوالو او په اجلاس کې په شریکو شاعرانو ادیبانو هم غږ وکړو چې په مونږ ټولو دا لازمه ده چې مونږ د قلم کورنۍ دواوا سیمه شو قدر په پرمختګ او ترقۍ لپاره نور ګټور او مخلصانه ګامونه هم واخلو. په دې غونډه کې د ذکر شو خاغلو نه علاوه فضل ستار اشرس، خالد نصرتزی، عرفان الله عرفان، ثنا الله دریاب، توغان آتش، راجولی راج، محمد ارشاد سحر داودزی او سونور خاغلو برخه واغسته. په دې موقع د مروتو د سیمې د پښتو ژبې د نوموړي شاعر او لیکوال عمر دراز مروت او د شب قدر اټکی کلی د پښتو ژبې د نوموړي مزاحیه شاعر سخید الله سخیجان پمړینا د جوړ خواشینه سرګندونه هم وشوه. د رحمکار ادبي کاروان 400 د سوري لاندې د ناظم طارق باچا پوجرا رزړو 400 کې یو غونډه د پښتو ژبې د نومیالي شاعر خدای بخلی اکرام الله ګران بابا په یاد کې د خاغلی اقبال حیران سے په صدارت کې وشوه. په دې موقع نزار احمد راهی، مراد تبسم رزړوال او مدثر شاه مدثر مشران ملمانو. د غونډې د نظامت چارې صادق امینزی تر سره کړې او د قران پاک تلاوت رحمان الله وردګه وکړو. په غونډه کې شاعرانو ادیبانو په منظوم منصور او په زبانی انداز کې د خدای بخلی اکرام الله ګران بابا په فکر و فن، شخصیت او ادبي خدماتو رڼا واچوله او د ګران بابا افکار یې د نوي نسل لپاره د لارې مشال وګرځول. په غونډه کې د یو متفقه قرارداد په ذریعہ د 400 د بلدیاتي حکومت نه، د محکمه کلچر نه او موجوده صوبایي حکومت نه پکلکه غوښتنه وشوه چې د 400 بازار نه تر د 400 کالج پورې د روډ نوم دی د اکرام الله ګران بابا په نوم منسوب کړی شي او په دغه روډ دی د ګران بابا نوم کې خودي شي. دغه سي یو ځل بیا د صوبایي حکومت نه او محکمه کلچر نه دا مطالبه یو ځل بیا تکرار کړی شو چې شاعران ادیبان د یو قام او یو ملک قیمتي اساسوي. صوبایي حکومت له پکار دي چې کوم شاعران ادیبان بیماران دي حکومت ته د هغوی د علاج معالجې لپاره کوټلې اقدامات اوچت کړي، د هغوی د بچو د تعلیم او د پالنې سرپرستی دی وکړي او دغه لیکوال
لیکوالو سره د مالی مرستې او نقد امداد وکړي شي. دا بر دغه لیکوالو د ادبي خدماتو اعتراف هم وي او د دوی د مشکلاتو حل هم. په دې موقع طارق ناظم باچا کاکا خیل د ضلع چرسدې په ټولو شاعرانو ادیبانو غږ وکړو چې تاسو یو موټی شئ او په اتفاق او په شریک راپاسه حکومت د کلچر او ثقافت د ودې او ترقۍ لپاره خصوصي پندونه قائم کړي دي. موږ به د یو وفد په شکل کې د چرسدې بلدیاتي حکومت DC چرسدې او نور متعلقه ادارو سره ملاقاتونه وکړو او دغه فندونو او د شاعرانو ادیبانو د فلاح او بهبود او د ادب د ودې لپاره به تر غوښتنې وکړو او خپل برخه فند به ترلاسه کړو. په غونډه کې د ذکر شو خاغلو ترڅنګ پیر مکمل شاه رهبر، سید قیصر علی شاه کاکا خیل، وقار علی وقار، فیاض مشال، گل محمد مسرور، شهزاد سیال، سہیل جان ساده، نهال کسکر، شاه سعود جوبل، داود جهان، وحید الله وحید، لال حسین لال، سمین ملنگ او سونور خاغلو هم برخه واغسته. د انجمن ترقی پسند مصنفین تحصیل تنگی یو غونډه په تنگی پریس کلب کې د اکرام الله ګران بابا د سلورم تلین په مناسبت سره را جوړه شوې و. د غونډې پیل ګل رحمان صافی د قران پاک د تلاوت څخه وکړو، صدارت خانزاده صافی صاحب وکړو او د نظامت چارې مشر سکرټر شاکر الله شاکر تر سره کړې. په دې موقع قائد نواز قائد صاحب مشر ملمو او اعزازي ملما خیال مین صاحب د ایجنډې تر مخه آزاد اشنغری صاحب د ګران بابا په فکر او فن مفصل او مدلل خبرې وکړې او دغه سي سونور ملګرو هم د ګران بابا په ادبي خدماتو او فکر او فن په منظوم منصور او زبانی انداز کې رڼا واچوله. په دې موقع شاکر الله شاکر، خانزاده صافی او سونور خاغلو منظوم انداز کې پرزونه وړاندې کړې. په اخره کې آزاد مشاعره وشو چې پکې زهیب درمان، محبوب ګل یاسر، خالد منصور، گوهر علی گوهر، گل رحمان صافی، غزل عثمان خیل، فریاد مولاګوري، خیال مین خټک، پرویز شیدا، قائد نواز قائد، حسن طاهر، خانزاده صافی او د میډیا ملګرو او سونورو ادب ذوق ملګرو هم برخه واغسته. د اخلاص پښتو ادبي ټولنې پیښور یو غونډه په یو مقامی پبلک سکول خراسان کیم 400 روډ کې وشوه. د غونډې صدارت نور الهی تیمور سے وکړو. په دې موقع د محمد انور پتنګ غزل تنقید ته وړاندې کړی شو چې ګټور تنقیدي بحث پرې وشو. په غونډه کې د اخلاص پښتو ادبي ټولنې روحي روا، غلام حیدر، حضرت علی ظهیر، ثناء الله فطرت، محمد انور پتنګ، نور الهی تیمور صاحب او سونور خاغلو برخه واغسته. د قلم کورنۍ دواوه سیمه شوقدر په یو بل غونډه کې د پښتو ژبې د تکړه غزلګو او نظمګو شاعر او د مندیزه گورنمنت پرایمری سکول ټیچر ګلولی شاه ګل صاحب په ناجوړتیا او دغه سي د نوموړي براډکاسټر او د پښتو ژبې د نومیالي شاعر فیاض مشال صاحب په ناجوړتیا د سخت غم او خفګان سرګندونه وشوه او د دوی د روغ صحت لپاره دعا وشوه. د یو خبر تر مخه د پښتو ژبې د نامتو شاعر او ادیب محترم امان الله نصرت صاحب په زړه پورې شعري ټولګه د وګمو کاروان په نوم د منګل کتاب کور نه خوره شوه او منظر عام ته راغله. د مروتو نشریاتي څانګې چیرمن هدایت الله هدایت مروت یو ځل بیا کلکه اراده ظاهره کړې ده چې د مخ کې پشان یو ځل بیا یو معیاري تذکره چاپ کول غواړي. په دې تذکره کې شاعرانو ادیبانو ته خواسته چې خپل درې غزلې مختصره پیژنګلو او یو پاسپورت سایز تصویر د کتاب مؤلف ته د جنوري تر 15 نیټې پورې په دې پته ورولېږي. سردار خان خاکی، ولد ایاز خان، عظیم کلی ډاخانه، مشي منصور، تحصیل وزله، لکی مروت. 13 ورځو کې د 400 په گورنمنت پوسټ ګریجویټ کالج کې د یوې نوې پښتو ادبي ټولنې زلمی ادبي کاروان په نوم بنیاد کې خوده شو. په دې موقع ملګرو تخپل ذمہواری هم اوسپارل شوې. ورپسې یو آزاد مشاعره وشوه چې پکې تسبیح الله هجران، وحید حیران، حمزه شهباز، جهان علی خیل، عباس علی پتنګ، شیراز دلدار، رحیم شهزاد فانی، عبد الله جان، عادل ارمان، عمر ارمان او د پی سیف صدر سکندر خان نه علاوه د کالج سټوډنټانو هم برخه واغسته. د خیبر پښتو ادبي جرګې یو مشاعره د اقبال خیبروال په صدارت کې وشوه چې مشر ملمه پکې محمد امین امینو